السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید ده چې ښه به وئ. ملګرو، نننۍ ویډیو به هم زموږ د فیسبوک په اړه وي چې فیسبوک زموږ یعنې نور هیکر زموږ آی ډي څنګه هیک کوي. آیا موږ یې شو بچ کولی که نه شو بچ کولی؟ هم په دې ویډیو باندې به موږ نن بحث کوو. ملګرو بس زموږ چینل ورسره سبسکرایب کوئ، نوی دی بس ډېره مهرباني به مې دغه یوه هیله مې ده. ځو راځئ فیسبوک ته اول ګورو چې دا طریقه موږ څنګه شو کولی. نو تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. په فیسبوک کې بیا د ښی سایډ ته 3 ډاټ چې دي دا به راواخلئ، دې کې به لاړ شئ تاسو ښکته اخره سر ته سیټینګ اینډ پرایوسي ته به ورشئ. سیټینګ پرایوسي کې چې تاسو بیا هم سیټینګ ته به ورشئ. سیټینګ ته چې ورغلئ نو تاسو بیا راشئ اخر کې دا سیکیورټي اینډ لاګینګ ته چې دا تاسو وکړئ. او نو تاسو په دې کې هر څه شی ښایي. تاسو چې کوم ځای کې کوم موبایل نه تاسو خپل آی ډي لاګین کړی ده هغه تاسو ته هر څه ښایي. دا هر څه ما ته دا ښایي زما را اوس په هوایي باندې آنلاین دی. انډرایډ نه مخکې ما کراچۍ نه چلولی وه دا ویډیو. دیس کې تاسو خپل پاسورډ هم چینج کولی شئ. بیا پکې د نور هم پکې غټ دغه دی، خو مین دغه پکې دا یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن والا دا چې کوم یو دغه دی نو دا ډېر زبردسته شي. په دې باندې تاسو خپله آی ډي چې ده تاسو ته د هیکرانو نه شئ بچ کولی. یعنې په دې کې څه دي راځئ چې ګورو تاسو یې هم ووینئ. اولی سټپ چې په دې کې کوم دی تاسو په دې کې دلته د ښی سایډ ته وګورو که ناشین ټاکی دی د پاولي دی دا به د دویم ته راکوز کړئ. دویم بیان بیا که تاسو په اینه ټیکس میسیج ته به شي SMS ته شي. دا چې تاسو کنټینیو کوئ نو دیس کې زما نمبر دا دی شو کېږي ما الریډي نمبر ورکړی دی نو تاسو به هم په دې کې نمبر ورکړئ. که دلته نمبر ستاسو خو په حقه باندې کوئ، هغه باندې لاندې نمبر ته ښایي په تاسو په هغه کې نوی نمبر ورکړئ او بیا تاسو پسې کنټینیو ووایئ. چې کنټینیو مو کو تاسو بیا دې کې تاسو نه کوډ غواړي. کوډ د نه غواړي کوم چې د دې دقیق نمبر چې تاسو کوم په دې فیسبوک کې ورکړی دی نو هم حقه نمبر کوډ به ولور کې تاسو نمبر ته په فیسبوک والا خپل کوډ راولیږي تاسو به حقه کوډ ولور کې فرض که زما دې ته اوس راغلی 99 یعنې 832 ښه تاسو به دا بیا کنټینیو کوئ. چې کنټینیو م کو دا نه ټو فیکټر اتنټیکیشن از آن دا آن شو. دا آن شو تاسو یې ډن کوئ دلته دا بس آن شو. دې ځای کې نه ټرن آن کوئ د سایډ باندې دی ټرن آف دی. اوس زه دا صحیح دی بس ټرن آن شو اوس ان شوی دی. تاسو دېس کې نور مه چیړئ. دا نو هم دغه شیز و چې په دېس کې تاسو نه نمبر وغوښت هغه کوم دغه چې و تاسو کوم پروسس چې و هغه هم دغه دی مکمل شو کمپلیټ شو. تاسو اوس په کوم ځای کې هم تاسو ټرای کوئ ستاسو نه به دغه غواړي ستاسو نه به چې زه اوس په فرض که په دې کروم باندې خپل دلته ټرای کوم د خپلې آی ډي د لاګینګ تاسو ګورئ اوس دا هم دلته چیک کړئ چې څنګه دا کېږي. یعنې زه www.fsc فیسبوک خجی په دې خو زما د مخکې نه لاګینګ ده زما آی ډي نو دا به زه د دې ځای نه ختمه کړم بیا به زه آن بېرته به لاګین کړم چې ما ته څنګه ښایي څنګه راته نه ښایي. دا نیټورک هم ډېره مسله ده سلو دی نیټورک. نو زه دا لاګ آوټ کوم چې څنګه چل کېږي. حاجی دا لاګ آوټ شو دې نه به زه ریموو کړم د دې خپل هغه کوم پاسورډ چې دی زه چلو ریموو کوم ټول اکاونټ به ریموو کوم پاسورډ نه شو کوي زه ریموو کوم خپل اکاونټ به ترې لرې کړم د دې ځای کې نه. تاسو اوس دې خپل بیرته تاسو ټرای وکړئ خپل نمبر ورکړئ خپل کوم آی ډي باندې کوم نمبر چې ستاسو آی ډي ده هغه تاسو ورکړئ
او بیا تاسو لاګین کوئ دلته تاسو څنګه لاګین کو دا تاسو لاګین کو څنګه اوس تاسو ګورئ دلته دا شیز تاسو نه غواړي هغه هم اصل شیز مین شیز چې دی دا تاسو په بل ځای کې څوک هم غواړي ستاسو نه به دا دلته به نه پاسورډ غواړي نو چې تاسو خپل موبایل کې څو پورې پاسورډ نه ورکړئ دا بل څوک یې نشي کولاولی نو دې لپاره به تاسو څه کوئ چې ځئ به ډایرکټ فیسبوک له چې لاړئ تاسو ته نوټیفیکیشن کې به ښایي دا دلته ماته رارسېدلی دی اوس دلته ګورو که نه څه پوزیشن کوي دلته حاجي دا دی کنټینیو دی اوس دې نه به تاسو کنټینیو کوئ یو څه دس از ناٹ ټو می کو چېرته بل چا آن کاوه تاسو ته پته ولګي د بل چا په انډرایډ باندې دا هر څه ښایي ټوډے دا ټایم درته ښایي 8:47 PM باندې ما دا کله کروم نه ما چې کاوه آن کاوه چې څنګه آن کېږي که نه انډرایډ سیور درته ښایي که اوس دا تاسو نه وایي نو بیا دس ناٹ مای دې ګټ سایټ ته ښایي که تاسو وایي تاسو بل ځای کې آن کوئ نو بس دس از واز می بس دا صحیح سایټ ته دا پسې کلیک کوئ نو تاسو ته به کنټینیو براوزر کو سیو کوئ پکې پاسورډ خو خو کنه بس مې سیو کوئ ډو ناٹ سیو بس دا پسې کلیک کوئ دویم نمبر کنټینیو وکړئ خدل د سیټ شو اوس دې نه سیټ شو اوس تاسو لاړ شئ بېرته براوزر کې چیک کړئ چې هلته څه ښایي درته اوس هغه نه هم لاګین شو اوس نو امید دی همدغه ویډیو په دې کې چې آی ډي تاسو هیک کولو نه څنګه شئ بچ کولی نو همدغه پکې یوه ښایسته طریقه وه نننۍ که ویډیو م خوښ شوی وي بس ملګرو سره شیر کړئ لایک یې کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ ډېره مهرباني لوی الله په امان روانې ویډیو کې به بیا هم مخامخ کېږو د الله